حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې ورځ موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناستو، یو کس راغی، نبی علیه السلام نه څه پوښتنه وکړي. په پوښتنه کې یو پوښتنه دا و چې د الله رسول ایمان څه ته ویل شي. جواب کې نبی علیه السلام یو خبره ورته دا وکړه چې د الله په کتابونو ایمان لرل، یعنی په الله ایمان لرل او په ملائکو د الله په کتابونو ایمان لرل. دې حدیث روایت مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، حدیث دی دریمه برخه کې موږ تاسو دا خبره زده کړو چې د الله تعالی په کتابونو ایمان لرل دا د ایمان دریم رکن دی. د الله په کتابونو ایمان لرل د ایمان دریم رکن دی. د کتابونو څخه مراد هغه کتابونه دي چې الله تعالی په خپل پیغمبرانو نازل کړي دي چې د مخلوق لپاره رحمت، د انسانانو لپاره هدایت شي او د دنیا او آخرت نیکمرغي په برخه شي. د کتابونو نازلېدلو هدف دا دی چې یوازې د الله تعالی عبادت وکړی شي، د بشریت لپاره دستور او د ژوند تیرولو یوه نقشه وي چې هغوی هدایت او خیرونو لوري طرف ته بوزي، د هغوی روحونو لپاره حیاتي غذایت وي او د ژوند ټولې لارې روښانه شي. بیا محدثین فرمایي مفسرین چې په کتابونو ایمان لرل په لاندې شیانو د ایمان په معنا دي. اول، باور لرل چې دا په حق د الله تعالی د طرفه نازل شوی دی. دا بس عقیده وي چې دا کتاب چې په پیغمبرانو نازل شوی کوم کتاب دا د الله د خوا نازل دی، په دې به یقین وي. مثلا قرآن د الله د خوا نازل شوی دی په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. دویم، په هغه کتابونو ایمان لرل چې نمونه یې راته ښودل شوي دي، لکه قرآن په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی، انجیل په حضرت عیسی علیه السلام نازل شوی دی، تورات په حضرت موسی علیه السلام نازل شوی دی، او دارنګې زبور د ابو داود علیه السلام نازل شوی دی. دریم دا چې د کتابونو د اخباراتو تصدیق کول، یعنی چې دې کتابونو کې چې کوم د الله د خوا نازل شوي پاکې کومې خبرې دي نو په هغې تصدیق کول، او په وروستني کتاب چې قرآن دی په هغې باندې عمل کول، ځکه دا د ټولو وروستنی کتاب دی او د ټولو لپاره ناسخ دی. محترم مسلمانانو ورونو، نن درس کې دغه خبرې زده کړئ چې په د الله تعالی په کتابونو ایمان لرل څه مطلب. دا نن درس کې دی حدیث کې یو حصہ کې بیان شول. الله دې وکړي چې زده کړي او نورو مسلمانانو ته هم ورولېږي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.